آزاد صاحب تاسو په خپل کتاب کې لیکلي چې محمود خان اسکزي او اسفندیار ولی د کور د غوړې پیسې به هم له افغانستانه تللې. دا خبره څومره کره ده او دا پیسې به له کومو لارو دوی ته رسېدلې؟ ګورې د لسیزو راهیسې د کرشیا غاړې د پښتنو دوه قومي پېژندل شوي قومي سیاسي ګوندونه وه چې یو د محمود خان په مشرتوب باندې او بل د اسفندیار ولی خان په مشرتوب باندې تر ډېره چې اوس یې زوی ده مسؤلیت اخیستلی NP. دا سیاسي ګوندونه وه چې د دې سره د افغانستان ټولو دولتونو تقریبا ټول دولتونو په هر لحاظ د ملاتړ کړی، که هغه سیاسي وو، که هغه اقتصادي وو، که هغه ټولنیز او کلتوري ملاتړ وو. او دا ملاتړ د افغانستان دولت تل یو مشروع ملاتړ بللی دی. دا ملاتړ د هغه دایې ملاتړ دی چې هغه د افغانستان دولت په ډېر ښکاره د دې شعار ورکوي چې دا خاوره، دا سیمه، دا جغرافیه او دا ولس د افغانستان ولس دی، که هغه د لوی افغانستان دایه وي او که هغه د پښتونستان دایه وي. او په هر حال د دې دایې ملاتړ افغانانو کړی او کوي، او د همدې دایې د ملاتړ په اساس باندې د افغانستان ټول دولتونو د دې سیاسي ګوندونو ملاتړ کوي، ځکه په هغه مهال کې هم دغه دوه سیاسي پښتني ګوندونه وو او دوی هم ظاهرا د همدې شعار یا د همدې دایې شعار ورکوي. د دې ملاتړ په ځانګړې توګه د اقتصادي ملاتړ یا د پیسو ملاتړ د کرهوالي یو تر ټولو کره سرچینه هغه اسحاق توخي دی، چې اسحاق توخي هغه د ډاکټر صاحب نجیب یاور سریاور دستیار وو. هغه مهال و چې ډاکټر صاحب نجیب د خاد رئیس وو، دی ورسره وو. بیا چې ډاکټر صاحب نجیب د افغانستان ولسمشر شو، دی ورسره وو. یاور و دستیار وو. بیا تر هغه مهاله پورې چې ډاکټر صاحب نجیب خپل ژوند د لاسه ورکړي، د 4 کاله په ملګرو ملتونو کې هم دی ورسره وو. یعنې ډاکټر نجیب ته تر ټولو نږدې کس اسحاق توخي و چې اوس هم په اروپا کې ژوند کوي. په 2007 کې ما د یادښتونو په کتاب باندې د کار پیل خبرې پیل کړې، نو په هغه خبرو کې دغه ټول اسناد او خبرې وسولې، خو له بده مرغه د ځینې مجبوریتونو یا مصروفیتونو یا ملاحظاتو له کبله توخي صاحب د خپل د یادښتونو د کتاب وځنډوي، چې تر اوسه هم ځنډولی دی. نو د ډېر په جزئیاتو دا خبره ماته وکړله چې دی دغه کوم وخت کې ډاکټر نجیب سره په خاد کې و، بیا د سره په ولسمشرۍ کې و، د ټول نږدې کس. نو دا په دوامداره توګه د اقتصادي ملاتړ، سیاسي ملاتړ، ټول ملاتړونه د دې دوه ګوندونه کېدل. او دا پیسې داسې نه وي چې دولتونه دې مثلا خپله اسفندیار ولی خان ته یا محمود خان ته پیسې ورکړي، مجلس کې دې ورکړي یا دې په پاکټ کې ورولېږي. دا خو د دې پېژندل شوي یا معرفي کړي قومي مشران وو چې هغه په خپلو سیمو کې قومي مشران وو، د هغو ملاتړ، هغو ته پیسې ورکول، د دسترخوان په نامه باندې د هغو نور ضرورتونه پوره کول. او بیا همدارنګه دوې لیسې په افغانستان کې چې جوړې شوې وې، اوس هم دي د خوشحال خان او رحمان بابا لیسې، د دې ډېری زده کوونکي هغه کسان وو چې همدې دواړه ګوندونه معرفي کوله، د هغو ملاتړ، اقتصادي ملاتړ، سیاسي ملاتړ او تعلیمي او فرهنګي ملاتړ د هغو د لارې د دې خلکو سره د دې ګوند سره مرسته کول، د دې د غونډو، د دې دسترخوان. نو به مبلغونه خو مشخص مبلغ خو نه یې معلوم، خو دا په دوامداره توګه په کلونو په لسیزو دا ملاتړ شوی دی او دا مبلغ ډېر زیات لوی، او دا ډېر ښکاره د افغانستان دولت دا ملاتړ کوي، ځکه دا استخباراتي هدفونو دپاره دا ملاتړ نه دی شوی. دا ډېر ښکاره دایه چې هغه د لوی افغانستان او پښتونستان دایه ده. دا ځمکه اوس هم ډسپیوټډ ده. دا ځمکه اوس هم د افغانستان د دې دعوه لري هر افغان چې دا د افغانستان برخه ده. او هغه ګوندونه، هغه کسان چې د دې دایې ظاهرا شعار یې ورکوي، د هغو ملاتړ د افغانستان دولت کړی دی. او دا خبره ماته بیا خدای بخښلي سلیمان لایق هم وکړه چې هغه هم د افغانستان د سرحداتو وزارت وزیر پاتې شوی دی، او د سرحداتو وزارت هغه تر ټولو لوی مسؤلیت او دنده هم دغه یو وخت تر د افغانستان تر استخباراتو هم په دې برخه کې ډېره فعاله وه چې د افغانستان دغه افغانانو سره چې د کرشیا غاړې دي، په ځانګړې توګه قومي مشرانو، سیاسیون، د هغو سره روابط ټینګي. نو د همدې وزارت له لارې د دې ګوندونو سره ډېر زیاته مرسته شوې ده. نو د وخت په حساب کې ووایو نو میلیونونه به وه هر وخت. او دا خبره سلیمان صاحب لایق هم په وار ماته کړې وه چې د ګوندونو سره ډېر مرسته کېدله.
اجمل خټک افغانستان ته راغلی او کابل ته راغلی و، تګ او راتګونه وو، فرنګي ناستې کېدلې، د همدې لارو هم د سره هر ډول اقتصادي مرستې کېدلې. نو دا پټه خبره نه ده او ما لکه څنګه چې مخکې مې ویله دا خبره هم نه ده چې معنا د استخباراتي هدفونو لپاره ورکول کېدی یا پټې وي، ځکه د استخباراتي هدفونو لپاره دا ګوندونه ظرفیت هم لري چې استخباراتي فعالیت دی وکړي. د دې دایې د تقویې لپاره د پښتني سیاست لپاره په ډېر ښکاره د افغانستان دولت د دې ګوندونو ملاتړ کړی، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري ملاتړ یې کړی دی. آزاد صاحب باید زه ووایم چې جنرال طاقت هم ستاسو خبره په ټلویزیوني خپرونه کې تکرار کړې، خو محمود خان اڅکزی وایي چې ما ته چا پیسې نه دي راکړې. که راباندې ثبوت یې کړي زه بیا د پښتنو مخ ته نه راځم. تاسو په دې هکله څه وایي؟ دا خو ښکاره خبره ده چې محمود خان خو به دا نه وایي چې ما ته پیسې راکړې دي. دا که د په ځای هر څوک وایم دغسې به عکس العمل ښیي چې که یې ما ته راکړې په پښتنو کې به نه کښېنم. او دا مو وویل چې پیسې دولتونه، سیاسي ګوندونو مشرانو ته یې داسې نه ورکوي چې د چا په مخ کې ورکړي، ده ته یې لاس په لاس ده ته ورکړي، که نه. لکه هغه مخکې مې چې وویله، خو نو دا چې نورو دوستانو ویلي چې دغه هم پیسې ورکړي دي، هغه خو نو زه څه نه شم ویلی، به خود نو اسناد او شواهد لري او د دې هغه سرچینه چې ما یاده کړه هغه ډېرې معتبرې سرچینې وې. اسحاق توخی اوس هم په اروپا کې دی ژوندی دی او سلیمان لایق، دا خو ډېرې معتبرې سرچینې وې. نو طبیعي خبره ده طاقت صاحب او نور ملګرو چې په دې برخه کار کړی دی هغو هم ورکړي وي. نو دا پیسې خو داسې نه ورکول کېږي څنګه چې څومره چې ما ته ویل سوي وه د اسحاق توخي له خولې یا د سلیمان لایق له خولې، دا خو داسې نه ورکول کېږي چې مشخصا ده ته دې ورکړي، دی د ناست وي چا په مخکې دې ورکړي. نو طبیعي خبره ده چې څوک چاته داسې پیسې نه ورکوي. لیکن د دې ګوندونو تل ملاتړ شوی دی او ډېر ښکاره ملاتړ یې شوی دی. نو اخو محمود خان خود له دې څخه انکار کوي. افغانستان به نېشنل عوامي ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته د کال څو پیسې آزاد صاحب ورکولې او دوی به د هغو پیسو په بدل کې څه کول او افغانستان به څه ترې غوښتل. او دا چې افغانستان به دوی ته څومره پیسې ورکولې، دا د دې اټکل کول ګران دی. دا د یوې ورځې دوې ورځې خبره نه ده، دا د حد اقل 15 لسیزو خبره ده او دا د هرې میاشتې هر کال خبره ده. نو د یو دولت چې یو ډېر لوی ټبر هغه کوي په اقتصادي لحاظ په کلونو په لسیزو تقویه کوي، حمایت کوي، نو خو خبره میلیاردونو ته رسیږي. او د دې خلک، د دې قومي مشران، د دې حرکتونه او دا ټولو سره مرسته کول هغه مبلغ خورا ډېرېږي. نو خو سړی نشي ویلی چې دا به مشخص څه پروجیکټ خو نه و چې دې ته یو مشخص مبلغ ورکول سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي چې د ده پلار صمد خان د سردار داود په خوله وژل شوی. تاسو څه وایئ چې سردار داود ولې صمد خان وواژه؟ او دا چې محمود خان دا وایي چې سردار داود خان د پلار وژلی دی، زه نه پوهېږم چې دا خبره به نو ده ولې کړې وي. د لوی افغانستان یا تر لوی افغانستان هم اخوا د پښتونستان د دایې تر ټولو ډېر چا چې ملاتړ کوئ، تر ټولو ډېر او ډېر په ښکاره هغه په یعنې په آن د ریکارډ دی چې امریکایي لیکوالانو سیاسیونو په دې لیکنې کړي دي چې کله سردار داود خان د افغانستان صدر اعظم و، هغه وخت چې ظاهر شاه د افغانستان شاه و، هغه مهال چې امریکا ته یې سفر کړی د خپل ورور سره، هغلته یې په ډېر ټینګار د امریکا څخه د پښتونستان د دایې د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې وه. نو د افغانستان په دولتونو کې او بیا د دولتونو په مشرانو کې تر ټولو ډېر د دایې ملاتړ سردار داود خان کړی او د همدې قرباني سو. نو هغه څنګه کېدلی سي چې صمد خان ووژني؟ نو که چېرې ده وژلی وي بیا به دا په دې معنا وي د دې وضاحت بیا نو هغه باید ورکړي محمود خان چې بیا نو صمد خان د دې دایې مخالف و. نو بیا کله چې تاسو د یو دغونه سترې دایې مخالف سئ چې هغه د ټولو افغانانو د ملکیت مسله وي، نو بیا طبیعي خبره چې دا شي پیښه به کېږي. نو بیا به دوې خبرې، یا دا درواغ دي چې سردار داود خان دا کار کړی، ځکه داود خان خو د پښتونستان د دایې د افغانستان په تاریخ کې تر دومره سرسخته ملاتړی د سرسخته رهبر چې هغه د هر څه د پښتونستان په سر قربان کي بل څوک نه دی راغلی. نو صمد خان دعوه هم دا وه ظاهرا. نو بیا نو څنګه د دې دعوې یو
ملاتړی د دې دعوې یو لاروی راولړجي د دعوې د دې دایې بل لاروی وژني، نو دا خو امکان لري. نو بیا به هغه بل چې و هغه به بیا د دې دایې مخالف و، نو بیا د محمود خان د دې وضاحت ورکړي چې نو د دې دایې تر ټولو عاشق هغه څنګه کولی شي چې یو څوک ووژني. دا خو نو بیا ضد او نقیض خبره ده چې دا باید محمود خان ووایي، یا به دا غلطه وي چې داود خان دا هڅه کولی دا کار کړی دی چې صمد خان دې وژني، یا نو بیا که دا صحیح ده بیا نو دا دې ووایي چې اوس زما پلار د پښتني یا د پښتونستان یا د لوی افغانستان د دایې مخالف و او د پاکستان د اسټابلیشمنټ د دایې ملاتړی و، ځکه داود خان ووژئ، بیا دا خبره وکړي. آزاد صاحب تاسو څنګه ګورئ چې محمود خان اسیکزي خپله تګلاره او دریځ ولې بدل کړ؟ سیاست د یو زده کوونکي شاګرد په توګه زه په دې باور یم چې محمود خان خپله تګلاره نه ده بدله کړې. محمود خان همدغه تګلاره او همدغه سیاست دی په همدې سیمه کې همداسې کړی. دا چې نن د ده تګلاره ظاهریږي دا خبره کولی شو، هغه ځکه چې تاسو وګورئ چې په تېرو 11 لسیزو کې په پښتنو کې، په عامو پښتنو کې، په عام پښتني ځوانانو کې، په بلوڅانو کې دا شعور په دې کچه نه و لوړ سوی چې هغه د ځان په وړاندې د پاکستان د اسټابلیشمنټ یا د پنجاب ظلمونه په دومره ښکاره تعریف او تجزیه او تفسیر کړي. نن پښتنو کې دا ظرفیت پیدا سو، دا شعور پیدا سو، او دې شعور د محمود خان په څیر د پښتني سیاسي ګوندونو هغه چې ادعا کوي دغه هغه سیاسي کوم پرستیج دی هغه ولرزوي. نو که دی د همدې ځوانانو د دې شعور ملاتړ کوي، پلوي کوي، نو که دی سره درېږي، خو بیا هلته چې د ځینې نورو خلکو سره چې هغو هڅه کوله چې دی حتی د پاکستان ولسمشرۍ ته هم کاندید و چې زرداري دی ولسمشر څه و، د پاکستان د پوځ سره یې نږدې ناستې وسولې، نو بیا خو هغه څه د لاسه ورکوي. نو دی دې ته مجبوره سو چې نن بیا خبره وکړي چې پخوا یې نه کوله، په ښکاره به یې د پښتني دایې خبره کوله چې هم د افغانستان د دولتونو د خلکو ملاتړ یې د ځان سره درلودی، د ځان سره کړی و، او مې خپل سیاستونه کوله. دلته چې نور لوبغاړي پیدا سول او واقعي لوبغاړي پیدا سول او هغه پښتنو او بلوڅانو ته یې دا احساس ورکوي، دا سیاسي شعور یې ورکوي، نو د محمود خان په څېر د سیاسي ګوندونو مشرانو همدارنګه ایمل خان د دوی خپل سیاستونه په خطر کې ویل. ایمل ولی هغه هم ډېر ښکاره وویله چې موږ پاکستانیان یو، دا مو هېواد دی، دا مو پوځ دی، څو واره یې وویله. محمود خان هم وویله. محمود خان ګوند ولې مات سو، ولې بل فیکشن پکې راغی، نو ډېرې خبرې هلته دننه پکې ښکاره سولې. نو دریځ یا تګلاره نه ده بدله سوې، دغه همدغه تګلاره وه، لیکن هغه په ډېر مهارت به هم نشو ورته ویلی چې تر اوسه یې پټه ساتلې وه. هغه په عامو پښتنو کې دا شعور نه و. کله چې دا شعور پیدا سو، دی مجبوره سو چې خپله هغه تګلاره اوس روښانه کړي چې اوس نو په پټه کار نه کېږي. ګورئ په نورو سیمو کې، د نورو سیمو په همدې پاکستان کې د ولس هر حالت چې وګورئ، که هغه اقتصادي وي، که سیاسي وي، که هغه تعلیمي وي، هغه په کومه کچه دی. او یوازې د محمود خان دغه د ټول ایالت ته نه راځي، یوازې د کوټې ته راسئ. دلته د پښتنو ټول راکړه ورکړه، ټول بود و نابود دغه یو د چمن دروازه ده، دغه یو ویش دی، دا یو بولدک دی، بس دغه کباړ وړه په دغه باندې دی ډوډۍ پیدا کوي. هغه هم د 8 میاشتې پر بند په سلګونو نه، په زرګونو نه، په لسګونو زره کسان هلته شپه ورځ پراته. محمود خان یې ورځ ولا نه کوي، دا دروازه یې هم خلاصه نه کړله. نو خو دلته شعور په خلکو پیدا سو، کله چې په لغړیانو کې دا شعور پیدا سو چې یاره تا زموږ پر سر باندې تل سیاست کړی دی د خپلو ګټو او منفعتونو دپاره، نو په باسواده قشر کې خو دا شعور ډېر زیات پیدا سو. هغه خو اوس د دې ښکاره نارې وایي چې جو دهشتګردي اس کې پیچھے وردی ہے. نو کله چې بحث دې ځای ته راغلی، پښتنو کې شعور پیدا سو، د ده تګلاره په خپله ښکاره سوه چې هماغه پخوا یې را تعقیبوله، او هغه د ده د همدې یوې جملې څخه معلومیږي چې زما پلار صمد خان سردار داود خان وژلی دی. اوس نو دی به یې دا ووایي چې د دې دایې عاشق څنګه کولی شي د دې دایې بل عاشق ووژني، یا بیا نو که دا کار سوی، بیا به دی دا ووایي چې صمد خان هم د هغه دایې پلوي و چې محمود خان دی، چې هغه د پښتونستان یا د لوی افغانستان خلاف دایه ده.
نو تګلاره نه ده بدله شوې، ژوند هڅوي.